او اوس موږ تاسو یو داسې محفل ته بوځو کوم ځای کې چې د دې سیمې پوهان، عالمان، ادیبان او د قلم قبیلې ټول کارکنان راغونډ شوي دي او دوی د یو عالمي کانفرنس د پښتو په لړ کې تابع کوي. د نن 14 کاله پخوا په کال 1988 کې د اپریل د میاشتې په 19 شلم او 21 تاریخونو د یو درې ورځني رومبه عالمي پښتو کانفرنس تابع شوی و. په دې کانفرنس کې د پښتو ژبې د ادب، صحافت، تهذیب، دود دستور، معیشت، معاشرت او تاریخ سره د تعلق لرونکو اهم غړو او ماهرینو نه علاوه د بهرنو ملکونو د پښتو ادب او پښتو ژبې عالمانو او لیکوالانو نه علاوه د اردو ژبې لیکوالو هم برخه اخیستې وه او په مختلفو موضوعاتو د عالمانه او محققانه مقالو پیش کولو نه علاوه تحقیقي، فکري او علمي تجزیې وړاندې کړې وې. په دغه کانفرنس کې د لیکوالو پوهانو سره سره د ولس بې کچه شرکت دا ثابته کړه چې د دې ځای خلک په خپل ادب، ثقافت او تاریخ څومره مین دي او همدا خبره د دویم عالمي پښتو کانفرنس بنیاد جوړ شو. اولمورز د پښتو دویم عالمي کانفرنس د تیارو په سلسله کې د دې کانفرنس د چیرمن ښاغلي سلیم راز په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې د کانفرنس په سلسله کې شوې هلو ځلو جاج واخیستی شو. څنګه چې دا ثابته شوې ده چې د نن دنیا په یو ګلوبل ویلیج یعنی یو فراخه لوی کلي کې بدل شوې ده او اوس د ګردې دنیا خلک د یو بل نه نیغ په نیغه متاثره کیږي او بیا د ټکنالوژۍ، ترقۍ او معلوماتي وسیلو خو د سوچ او فکر زاویې بیخي بدلې کړي دي. په ټي وي، ریډیو او اخبارونو کې به تاسو اوریدلي او کتلي وي چې د نومبر د میاشتې په 3، 4 او 5 په نشترحال کې دویم عالمي پښتو کانفرنس کېدونکی دی. په دې دویم عالمي پښتو کانفرنس کې د نورو خبرو نه علاوه شاعران، ادیبان، صحافیان، دانشوران او فنکاران به د خپل علم، عقل، پوهې او تجربې په رڼا کې خپلې فنپارې وړاندې کوي. د دې نه علاوه د پښتو ادب، صحافت، مصوره، موسیقي او ثقافت روایتي عکس و نقش سره سره د جدید دور په حواله نوې مخونه، روحونه، رنګونه، غږونه او افقونه په ګوته کولی شي. د ورځې په غونډه کې به د ادب، صحافت، ثقافت، تهذیب، تاریخ، معیشت، معاشرت او د ژوند د نورو اړخونو په موضوعاتو مقالې او تقریرونه وړاندې کولی شي او د شپې په پروګرامونو کې به موسیقي، خاکې او مشایره شامل وي. په دې کانفرنس کې به د مختلفو علاقو او خلکو تصویري او معلوماتي خبرنامه هم شامل وي. د کلچري او تهذیبي صنفونو د موسیقي یعنی سازونو د آلاتو، مصورانو، سنگتراشانو او خطاطانو د فنپارو ننداره، د کتابونو میله، د پښتو ژبې علم، ادب، تاریخ او کلچر په هکله چاپ کتابونو سټالونو هم د دې کانفرنس برخه ده. د پښتو زړو فلمونو ورځنۍ میله به هم د راغلي نوي کل لپاره د علم د اضافې او خوشحاله سبب وګرځي.